مبارک افغان لوبډلو بنگلاديش ته یو ځل بیا په خپل کور کې ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. په بنگلاديش کې د کوربه هیواد افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 20 ورځو سیالیو ټورنمنټ په درېیمه لوبه کې نن افغانستان کوربه هیواد بنگلاديش ته په 25 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد نبي 4 منډې وکړې او ورپسې مجيب زدران 4 مهمې وکټې واخیستې. افغانستان په وګټله او په خپلو 20 اورونو کې 140 منډې وکړې. په افغان لوبډلو کې کوم بدلون نه و راغلی او هماغه لوبډله ولوبېده چې پرون یې خپله لومړۍ لوبه کې زیمبابوې د 25 منډو ماتې ورکړې وه. خو نن د افغانستان د پاڼۍ پیل بیخي خراب او رحمان الله ګربز د لوبې په لومړی توپ د سیف الدین لخوا کلین بورډ شو او په 0 وسوځېد. نوموړی 13 لوبه کې 40 چټکې منډې کړې وې. همدارنګه د دویم اور په 4م توپ حضرت الله زازی هم یوازې له یوې منډې جوړولو وروسته د کپټان شکیب الحسن په توپ وسوځېد. ورپسې د دریم اور په وروستی توپ نجیب ترکی هم په 11 منډو وسوځېد. وروسته بیا محمد نبي او اصغر افغان ترمنځ د 9 منډو ملګرتیا د افغانستان پاڼۍ سمه کړه. نبي په اخر کې 4 نه سوځېدلی او اصغر 40 منډې وکړې او افغانستان وتوانېد چې په خپلو 20 اورونو کې په 6 وکټو 140 منډې وکړي. د بنگلاديش لپاره محمد سیف الدین 4 وکټې واخیستې چې پکې د لوبې په لومړی توپ د رحمان الله ګربز وکټه هم شامله وه. همدارنګه د افغان لوبډلې کپټان راشد خان هم په خپل 4م اور کې د بنگلاديش 2 لوبغاړي وسوځول. په پای کې د بنگلاديش ټول لوبډله په وروستي اور کې په 119 منډو وسوځېده او افغانستان لوبه په 25 منډو وګټله. نو دوستانو تاسو خپله د پیشو او د زمري لوبه ولیدله. لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.